ولسمشر د کرونا پیسو کې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ولسمشر غني د کرونا منابعو د تفتیش په تړاو په جوړه شوې غونډه کې ویلي که هر ځای فساد تثبیت شي لویه څارنوالي دنده لري چې څېړنې وکړي او دغه راز هغوی چې په دې برخه کې فساد کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي ولسمشر غني د ارزونې عالي ادارې ته لارښوونه کړې چې د کرونا لپاره د تخصیص شویو مرستو په تړاو سرتاسري تفتیش وکړي او ولایتي ادارې او مالی وزارت مکلف دي چې په 24 ساعتونو کې د همدې موخې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې د مصرف راپور د پلټنې ادارې ته وړاندې کړي. که په همدې برخه کې د هر محصول کمزوري مدیریت او د منابعو د ضایع کېدو تور ثابت شي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نیول کیږي. ولسمشر ویلي تر راتلونکو 3 اونیو د لویه څارنوالۍ د تفتیش عالي اداره او د پلټنې اداره د خپلو کارونو پایله ولسمشر ماڼۍ سره شریکه کړي. ملګرو دا زموږ راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.